ستړي مشئ، وخت مو پخیر. نن چهارشنبه ده، غویي یا سور 3 نیټه ده. دا شمشاد دی او تاسې د 7 بجو خبري ټولګه ګورئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. کابل له نورو ولایتونو مخکې دی. که خلک احتیاط ونه کړي له کرونا بحراني وضعیت رامنځته کیدونکی دی. زیات مثبت واقعیت په کابل کې 8 پیښې. طالبان له هوکړې پرته وربند نه کړي. حکومت عام خلک او نړیوال د جګړې پر مهال له کرونا سره مبارزه ستونزمنه یادوي. سوداګر په مالیه کې تخفیف غواړي. له کرونا سره د مبارزې او قرنطین له کبله 50 سلنه تولیدي فابریکې فعالیت نه لري. فابریکات ما یک قسمت از اینا در یک رکود بی سابقه قرار خواهد گرفت. او د زندانونو په اړه د ولسي جرګې راپور. څرخي پلس زندان کې اخلاقي او نور فساد د زندانیانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. ښه راغلاست. او اوس هم پوره خبرونه. تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس تازه 4 مثبت پیښې ثبت شوي. کابل هغه ولایت دی چې د نورو ولایتونو په پرتله کې د مثبتو پیښو شمېر ورځ تر بلې زیاتیږي. له دې سره هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر 1186 ته ورسېد. په یوه شپه ورځ کې د هیواد په کچه بیلابیلو لابراتوارونو کې د کرونا ویروس 261 مشکوک سمپلونه ارزول شوي چې له ډلې 4 مثبت دي. عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس ثبت شویو مثبتو پیښو کې تر ټولو زیاتې کابل او کندهار ولایتونو کې ثبت شوي چې له دې سره د مثبتو پیښو شمېر 1186 ته رسیږي. زیات مثبت واقعیات په کابل کې 8 پیښې، په هرات کې 3، غزنی 2، کاپیسا 4، ننګرهار کې 6 او په کونړ کې هم 3 واقعې ثبت شوې. ضمناً په پروان، بامیان، لغمان، پکتیکا او فراه کې یو د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه له کرونا 114 کسان روغ شوي او 40 مړه دي. عامه روغتیا وزارت په ټول هیواد او په ځانګړي ډول کابل کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په تړاو اندېښنه وښوده او پر ښاریانو یې غږ وکړ چې که جدي وقایوي تدابیر ونه نیسي له سخت او نه جبرانېدونکي ناورین سره به مخ شي. تا فی الحال 413 واقع مثبت در کابل داریم که زیادترین واقعات مثبت در کل افغانستان است. کمتر رعایت میشه متاسفانه از طرف شهروندا و جدی نمیگیرن. این خود سبب از این میشه که پرابلم روزافزون باشن. فاصله اجتماعی رعایت نمیشن. هدایت که در خانه ها باشن کمتر در خانه ها می باشن. سره لدی چې کابل ښار کې د کرونا پر وړاندې پر جدي تدابیرو ټینګار کیږي، خو هر ورځ پیښې په زیاتېدو دي چې عامه روغتیا وزارت یې لامل د خلکو بېغوري په ګوته کړې. د عامو افغانانو او دیني علماو ترڅنګ ناټو او افغان حکومت هم له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان د جګړې په موجودیت کې له کرونا سره مبارزه ناممکنه ګڼي، خو طالبان وایي خپل امریکا او حکومت د اوربند او د جګړو د کمښت په وړاندې خنډ دي. ولسي جرګې هم روان وضعیت ته په کتو او د روژې میاشتې په مناسبت د اوربند غوښتنه وکړه. په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو دوام له کرونا ویروس سره د مبارزې په وړاندې جدي ستونزه بلل کیږي. په تیره یوه اونۍ کې په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه د 50 امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي چې وروستي هغه په لوګر کې د مسو عینکو کان د 8 امنیتي ځواکونو وژل او په سرپل کې د 19 سیمه ییزو پولیسو وژل کېدل دي. د دې ترڅنګ طالبانو او ملکي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان سکاټ میلر پی بی اس امریکایي ټلویزیون ته ویلي چې د جګړو دوام د دې وژونکي ویروس په وړاندې مبارزه غیر ممکنه کړې ده. کووډ-19 وایروس په ټوله نړۍ منفي اغیز کړی. په ائتلافي او افغان ځواکونو به هم اغیز وکړي. ټول تمرکز باید د دې وایروس د خپرېدو په مخنیوي وسی چې په عادي حالت کې هم خورا ستونزمن دی، خو د جګړې او تاوتریخوالي په موجودیت کې غیر ممکن دی. افغان حکومت هم څو ځلې له طالبانو غوښتي چې د جګړو په ځای اوربند او د جګړو په شدت کې تخفیف راولي،
خو طالبان وایي دوی په خپلو سیمو کې د کرونا ویروس د خطر په صورت کې مرستې ته چمتو دي، خو د جګړې دوام ته خپل امریکایانو او حکومت زمینه برابره کړې ده. دوی خنډونه ایجاد کړي دي، دوی د سي تر اوسه پورې هغه د توافقنامې سره برابر اقدامات نه دي کړي چې موږ بین الافغاني خبرو ته لاړ په خپل د تضمینه مساعدي کې موږ په د جګړې په نکولو یا د جګړې په کمښت خبرې وکړو او یو توافق نتیجې ته سره ورسېږو. عام افغانان چې اوس په بد حالت کې واقع دي د جګړو ختم او د مرستې غوښتنه کوي. دلته ولسي جرګه کې هم غوښتنه وشوه چې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي او د کرونا ویروس په خاطر باید وربند بشي. از گروه طالبان و دولت افغانستان خواسته شود که به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس اینا برقرار بکنه. با مخالفین اعلان میکنیم که به خاطر ماه مبارک رمضان و آفت کرونا آتش بس عمومی را اعلان کنه تا از این خونریزی جلوگیری شود. د امریکا او طالبانو ترمنځ کابو 4 ورځې وړاندې هوکړه وشوه، خو د تمې خلاف جګړو دوام پیدا کړ. طالبان وایي تر هغې به جګړې ته دوام ورکړي چې په بین الافغاني ناسته کې پر اوربند توافق ونه شي. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې قطر کې د دوی د مشرانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي. طالبانو دې راپورونو ته په غبرګون کې ویلي چې دا د دوی پر وړاندې د دښمن پروپاګندا ده. د قطر په دفتر کې 8 کسان ګوښه شوي چې اداري بدلون بلل کیږي. په داسې حال کې چې طالبان له افغان حکومت سره د بندیانو د خوشي کېدو دوه اړخیزه ګام اخیستی، په قطر کې د طالبانو په دفتر کې نوی عدلون بدلون راغلی چې په راپورونو کې ورته د اختلاف په سترګه کتل شوي دي. طالبانو دا ډول راپورونو ته په خپل غبرګون کې شمشاته ویل چې د دوی د مشرانو په منځ کې جنجالونه نشته او دا یوازې تبلیغات چې طالبانو پسې کیږي. دا خبره چې د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ اختلافاتو پروپاګند کیږي، زه په کلکه ردوم. دښمن چې کله مایوس شي او کله نور خواهی په ودرېږي بیا دغسې غلط توافق ته لاس اچي او په دې ډول د اذهانو مغشوشتیا غواړي. خو یوې سرچینې له شمشاد سره شریکو شوو معلومات کې د طالبانو له ځینو اختلافاتو پرده کړې ده. د ملا هیبت الله پلویانو او صدر اعظم ترمنځ اختلافات پیدا شوي. دغه راز د ملا عمر د زوی ملا یعقوب او ملا برادر ترمنځ اختلافات راولاړ شوي چې ولي وروستیو کې د قطر دفتر ځینې غړي بدل کړي. د طالبان سیاسي دفتر ته د ملا برادر په ورتګ سره لومړی بدلون دا و چې ملا عباس ستانکزی له مشرتابه ګوښه شو، هغه سړی چې امریکا سره د خبرو پیل وکړ. د قطر له دفتره با خبره کسان وایي د قطر په دفتر کې 8 کسان بدل شوي چې هغه کې ملا داود جهانگیروال او د مدني نمونه شامل دي. زما فکر باندې د قطر تبادله او تغییر چې دی هغه د معمول سره برابر دی، ځکه چې طالبانو عادت شته چې دوی خلک کله یو ځای بیایي کله بل ځای بیایي. د کال کې دوی یواري د والیان هم بدلي چې ویني چې مطبوعات چې ورکوي. نو زه فکر نه کوم چې دا د اختلاف په صورت کې وي. دلته اوس دلته یو 8 کسه زما فکر باندې بدل کړي دي. ځینې وایي چې د طالبانو د پاشلو لپاره په نړیواله کچه هڅې وشي، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دا کار د هغه فشار لپاره یوه کړنه وه چې افغان حکومت غوښتل طالبان د خبرو لپاره اړ باسي. قطر په دفتر کې د تغییر او د تبدیل په اړه باندې تر اوسه پورې کره معلومات هم په لاس نشته، ولې دا معمول دی په هر ځای کې د کاري ضرورت په بنا باندې تغییرات او تبدیلات راځي. مخکې هم د قطر په دفتر کې دغسې تغییرات راغلي وو. ځینې خلک په کور کې ناستل، ځینې خلکو ته هغه د وظیفې ځای ور تغییر شو. بناً زه فکر کوم دا به یو کاري ضرورت وي او دا په هر ځای کې معمول دی، خو د دې معنا دا نه ده چې دا د اختلافاتو په بنا باندې دا کار شي. که څه هم طالبانو رهبري کې تر اوسه ډاګیز مخالفتونه نشته، خو په ټیټه کچه له دې ډلې ځینې وسلوال جلا شول، ځینې داعش سره یو ځای او ځینې د ملا رسول ډله کې فعالیت کوي. کندوز کې دیني عالمانو عامو خلکو او والي پر وسوالو طالبانو غږ کړی چې د کرونا سره د مبارزې او روژې له خاطره دې وربند وکړي. د کندوز والي چې امام صاحب ولسوالۍ ته د ځینو پروژو د پرانیستې لپاره تللی او یوه غونډه کې پر خلکو او دیني عالمانو غږ کړی چې طالبان دې وربند ته وهڅوي. غونډه کې عامو خلکو او دیني عالمانو هم غوښتنه کړې چې د روژې او کرونا سره لا ښې مبارزې لپاره د جګړه بس شي. دغه خلک د کندوز امام صاحب ولسوالۍ کې د ځینو پروژو د پرانیستې لپاره راټول شوي، خو په دې تړاو جوړه شوې غونډه کې اوربند باندې والي او نورو ویناوالو ټینګار درلود.
د کندوز والي عبدالجبار نعیمي د غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې د اسلام، روژې او کرونا سره د مبارزې په خاطر دې اوربند وکړي چې خلک له کرونا په امان شي او آرامه او له جنګ جګړې پرته روژه تېره کړي. هغوی چې جنګ کوي هغوی ته مې پیغام دا دی چې د خدای په خاطر د خدای د دې مبارکې میاشتې په خاطر د او افغان وژنه ورور وژنې څخه لاس واخلي. نور د افغانستان مسلمان ملت پر دې غږ کوي چې د امن، سولې، ثبات طلبۍ کوي او نور جنګ بند کړي. په دې غونډه کې دیني عالمانو او عامو خلکو هم د والي په خبره ټینګار درلود او له وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې د خلکو وړاندیز ته د لبیک ووایي او د روژې له خاطره دې وربند وکړي چې ورسره به له کرونا سره مبارزه هم چټکه شي. ټولو علماو په نمایندګۍ زه دا ویلی شم چې انشاءالله العزیز دغه را روانه ډېره برکتناک او باعزته میاشت ده، باید موږ احترام وکړو. هم د طرفینو نه چې طالبان ورونه دي یا د حکومت دی، د دې نه هم دا غوښتنه کوم چې خپل جنګ ته دي توقف ورکړي. د دواړو ډلو مې ده چې د خدای په خاطر او د دې روژې مبارکې په خاطر دغه وینه تویېدل بل سي او خلک فقیر دي، وږي دي، کونډیانې دي، تورسرې فاته دي، خوندې یتیمان دي. د دغه یتیمانو د پروي او د دغه روژې پروي سره د خدای په خاطر باندې د اوربند غواړي. د کندوز والي ډاډه دی که طالبان له جګړې لاس واخلي له کرونا سره به چټکه مبارزه وشي. د زیاتو خلکو ژوند به وژغورل شي او د همدې کبله له طالبانو وغوښتل چې راتلونکې میاشت دې خلک آرامه ژوند ته پرېږدي او له مخالفت او جګړې د لاس واخلي. او خپلواکه وي نو بیا دې د جنګ څخه لاس واخلي، او که خپلواکه نه وي نو د خدای عذاب باندې دې ګرفتاره سي، د خدای عذاب به دې خپل ځانونه کړي. که خپلواکه وي په خپل قرآن، خپل دین، خپل وطن باندې مین ځان بولي نو بیا دې آتش فصل بغیر له کوم قید شر ده، بغیر له کوم امتیاز. کندوز هغه ولایت دی چې د طالبانو د جګړې تمرکز پکې زیات دی او دا ولایت یې له ډېرو پرمختګونو راګرځولی دی. خو وروستیو 2 کلونو کې له جګړو سره سره بیا هم ګڼې د بیا رغونې پروژې بشپړې شوي، د ځینو پرانیسته شوي او د ځینو کارونه بشپړېدو ته نږدې دي. عبدالله ساحل، شمشاد رادیو تلویزیون، کندوز، امام صاحب ولسوالي. د ولسي جرګې وپلاوي له پلچرخي زندان لیدنه کړې او د زندان وضعیت یې خراب یاد کړی. دغه پلاوی وایي په پلچرخي زندان کې پر ښځینه بندیانو او کم عمره هلکانو د زندان د مسؤلینو له لوري جنسي تیري کیږي چې په دې تړاو مستند اسناد هم لري. دغه پلاوی د راپور په اساس په پلچرخي زندان کې د نشي توکو پیر او پلور په اسانه ترسره کیږي چې د زندان مسؤلین پکې لاس لري. د زندانونو د تنظیم چارو ادارې هم د سې شنبې په ورځ د مواردو باندې اعتراف کړی دی. د څرخي پله زندان د وضعیت د ارزولو په موخه د ولسي جرګې یو پلاوی تللی څو هلته د زندانیانو وضعیت له نږدې وګوري. د پلاوي راپور ښیي چې په دغه زندان کې په کم عمره هلکانو او ښځینه زندانیانو باندې د زندان د مسؤلینو له لوري جنسي تیری شوی دی. خو د زندانونو د تنظیم اداره بیا په دې موضوعاتو کې د مسؤلینو خبره رد کړي او د کارکوونکو هغې باندې اعتراف کړی. در مقابل دفتر رئیس عمومی 2 تن از پرسنل آناسیه محبس در مورد رویه خراب مسئولین با آنها و تقاضای عمل نامشروع و غیر اخلاقی با آنان شکایت داشتند. پر خزینه و کمام را به محبوسین باندې پاشا و غیر اخلاقی اعمال و ارتکاب طبقه اوناس مورد اذیت و آزار جنسی قرار میگیره از طرف پرسنل یک تعداد از پرسنل نظامی دیگه. جدا قابل شرم است، قابل قبول نیست. باید ملت افغانستان خبر باشه ما چیز پوت نداریم. یاد پلای په دغه زندان کې دا هم موندلی چې هلته زندانیانو ته نشئی توکي او سمارټ موبایلونه وررسول کیږي او دا کار د پولیسو لخوا ترسره شوی. د محبس په دننه کې پلانی توګه د هر ډول مخدرات توکو خرڅول حال څرګند کو چې حتی یو مقدار تریاک، هیروین، چرس، پودر او تابلتکه راوړل حقیقت موضوع کشف شد. ما قبلا احساس میکردیم که پایوازایی که از بیرون برای ملاقات محبوسین میان گویا یا شاید که مواد مخدر اونها به محبوسین داخل میارن، اما با تاسف اکنون در مرحله که قرنطینه است، کرونا است و ما
پایوازی ها را بند کردیم، باز هم مواد مخدر در داخل محبوسین و محابس موجود داره. جز ای که پرسنل داخل محابس داخل باشه دیگه چیزی نیست. په ورته وخت کې ولسی جرګه وایي چې دغه ستونزه نه یوازې په سرخی پل زندان کې بلکې د هیواد په نورو زندانونو کې هم شته او دوی به د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. زندانیای ناپل چرخی تماما زندانهایی که در ولایات هستند به حالات بدی قرار دارند و انشاءالله رسیدگی می شود. د صحیح خوړو نشتوالی په وخت زندانیانو ته د ډوډۍ نه ورکول، د درملو په وخت نه ور رسول او کله ناکله د زندانیانو ربړول نورې هغه ستونزې دي چې په دغه زندان کې ورسره سلګونه زندانیان لاس او ګریوان دي. خو د زندانونو د تنظیم ادارې تازه ډاډ ښودلی چې د اصلاحاتو لړۍ پیل شوې او داسې اصلاحات به راولي چې بیا رسنۍ څارونکي بنسټونه کولی شي له زندانونو لیدنه وکړي. کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره هرات ولایت ته ځانګړې شوې 400 میلیونه افغانۍ بودیجه کې 200 مصرف شوو کې فساد شوی دی. د دې ولایت یو شمېر مدني فعالان چې د هرات والي دفتر مخې ته راغونډ شوي ولایت مقام د عامې روغتیا ریاست او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فساد اصلي عاملین بولي. دوی وایي ډیری دغه پیسې او هغه چې د ملي سوداګرو له لوري د بېوزله او غریبو لپاره د مرستې په موخه راټولې شوي ورکې دي او د لګولو ځای نه دی معلوم. هرات کې د کرونا ویروس په خپرېدو سره مرکزي حکومت د ولایت ته 400 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړه. د دغه بودیجې څخه 200 میلیونه یې لګول شوي، خو د روغتونونو کرونا تشخیص او درملنې په برخه کې ستونزې لا هم پر خپل حال پاتې دي. یو شمېر مدني فعالان چې د هرات والي دفتر مخ ته راغونډ شوي ټینګار کوي چې د دغه پیسو په لګولو کې پراخ فساد شوی. 1,42,000 افغانی گفتن مصرف همین مریض شده. مریضای ما داریم که به 5,000 افغانی همونجا تداوی شده، یک تابلت یک دانه پیچگاری رو زدن بس خلاص. ما اسناد داریم، ما مریضای قرنطینه دیدیم، برای به اونا مصاحبه کردین، از اینا گپای اینا رو شنیدیم. هیچ خدمات صحت عامه ندادن. 192 میلیون به یک قلم گرفته، او پیسه هم گم است. دیگه کمک‌های هم که از داخل شده، از تجارت شده، از خیرین شده، او هم گم است. دوی وايي هرات ورکړل شوي پیسې ډیری نامعلومو ځایونو کې لګول شوي او یوه زیاته برخه یې ورکې دي. یاد مدني فعالان ولایت مقام، عامې روغتیا ریاست او اطلاعات و فرهنګ هغه ادارې بولي چې دغه پیسو کې فساد کړی دی. 100% فساد شده. برای شما واضح گفتم که اداره محلی هم دخیل در این قضیه، ریاست صحت عامه 100% ریاست صحت عامه دخیله و اطلاعات فرهنگ. بودجه‌ای که تخصیص داده شده به صورت کامل و درست و واقعی استفاده نشده. بلخواست چې مسئولین مني چې د ورکړل شوي بودیجې څخه 200 میلیونه افغانۍ لګول شوي، خو وايي په اړه یې څېړنه او ولس حساب ورکولو ته چمتو دي. بزرگوارانی که در جامعه مدنی میخواین انتقاد وارد بکنن روی عملکرد کمیته تدارکاتی و همچنان پروسه‌هایی که در این بخش وجود داره، خوبی بهتر خواهد بود که بیشتر غور بشه، بیشتر تدقیق بشه و همچنان بررسی بشه که در کدام بخش عیب و میل صورت گرفته. چون خط سرخ ما در این پروسه جلوگیری از هر گونه حیف و میل پولی است که به خاطر مبارزه با ویروس کرونا اختصاص پیدا کرد. د هرات مدني فعالان په داسې حال کې د دې ولایت لپاره ځانګړې شوې بودیجه کې د پراخ فساد ادعا کوي چې لا هم د ولسمشر په امر جوړ شوي سربستري روغتون کې اړین طبي توکي نه دي ځای پر ځای شوي او لابراتوار لا هم د توکو له کمښت سره مخ دی. شرف الدین کاکړ، شمشاد رادیو تلویزیون، هرات. پکتیا کې د کرونا ناروغۍ تشخیصیه مرکز پرانیستل شو. د عامې روغتیا وزارت وایي دغه لابراتوار کې د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو د ناروغانو معاینات کتل کیږي او 24 ساعتونو کې د 80 سمپلونو د کتلو ظرفیت لري. د پکتیا والي له عامې روغتیا وزارت وغوښتل چې دغه تشخیصیه مرکز ته د له اړتیا سره سم کیټونه او نور اړین طبي وسایل ورکړي. پکتیا کې د کرونا ناروغۍ تشخیصیه مرکز پرانیستل شو او تر دې وروسته به د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ناروغانو معاینات دغه لابراتوار کې ترسره کیږي. عامې روغتیا وزارت وایي چې دغه لابراتوار 24 ساعتونو کې د 80 ناروغانو د سمپلونو کتلو وړتیا لري او له اړتیا سره سم تشکیل طبي وسایل او کیټونه ورکړل شوي دي. پکتیا، خوست او پکتیکا معاینات به همدلته کیږي. دا ماشین چې موږ دلته و چې فعال هم کړ د ده ظرفیت د 80 سمپل په یو وخت کې دی. تخنیکي پرسونل ورته روزل شوی دی. پکتیا والی له عامې روغتیا وزارت غواړي چې له اړتیا سره سم دی دغه تشخیصیه مرکز ته اړین توکي او کیټونه ورکړي.
او هغه کیتونه چې ضرورت په کافي تعداد کې نه ولې هغه د ضرورت ور را رسېدلي دي او زموږ پوښتنه دا ده چې په کافي تعداد کې راورسېږي ولې کافي تعداد کې په نړۍ کې شارټیج موجود ده، په افغانستان کې خو بالکل موجود ده. پکتیا کې تر دا مهاله د کرونا ناروغانو 148 شکمنې پیښې ثبت شوې چې 18 مثبت او له ډلې 3 ناروغان ښه شوي دي. پکتیا تر اوسه پورې 148 سیمپل اخیستی و چې په دې 148 سیمپل کې 18 زمونږ مثبت وو چې په 18 کې بیا 3 ناروغان زموږ جوړ شوي دي هم کور ته رخصت کړي دي. په ورته مهال د پکتیا حوزوي روغتون کې د 22 میلیونه افغانیو په ارزښت د جدي څارنې څانګې ودانۍ جوړېدو چارې پیل شوې چې د 1.5 کال په موده کې به یې چارې بشپړې او 15 بستره به ولري. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا. او دا هم یو اقتصادي خبر. افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو سره سم د 50 سلنه صنعتي فابریکو فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د صنعت او قانون خونې مسؤلین وایي که حکومت د سوداګرو او صنعتکارانو معافیت کم نه کړي ډیری فابریکې او د سوداګرو فعالیتونه به ودرېږي. د کابل والي سوداګرو او صنعتکارانو ته بیا ډاډ ورکړ چې حکومت به په دې برخه کې همکاري وکړي. کرونا ویروس د نورو هیوادونو په څیر افغانستان هم تر ټولو زیات زیانمن کړی چې اوس مهال 50 سلنه د هغو فابریکو فعالیت دراولی چې د افغانانو یو څو نسبي ستونزې ورسره هوارې او زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د صنعت او قانون خونې مسئولین په روان وضعیت کې خپل برخلیک ته اندېښمن دي. از نمی شرایط اساس اینا اگر حقوق کارمندای خود پرداخت کنه شاید 1 ماه تا 2 ماه بتونه این کارو بکنه و این استاپ از اینا از بانک ها قرضدار است، بارای مواد خام از اینا در مرزها هست و اینا نمیتونه که فعالیت بکنه. من فکر میکنم که در 2 ماه آینده فابریکات ما یک قسمت از اینا در یک رکود بی سابقه قرار خواهد گرفت. صنعتکاران او سوداګر وایي نشي کولی چې په روان وضعیت کې د حکومت د لاسنیوي پرته خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او زیاتره کسان د بیکارۍ له امله رخصت کړي دي. کمپانی‌های تولیداتی که مواد خام داشتن، ذخایر داشتن، این ذخایرشان یا به خلاصی مواجه است یا عملا خلاص شده. بنابراین اینا ظرفیت تولید دیگه کمتر دارند و هرچند که هر قدر که ظرفیت تولید از کمتر شد اینا به مشکل عاید کم و به داشتن مصارف ثابت مواجه هستند. مثلا معاشات کارمندان خود باید بپردازن، کرایه خود بپردازن، مثلا برق چه حتی کسایی که از بانک‌ها قرضدار هستند تکتانی خود بپردازن. د صنعت او تجارت وزارت مسئولین وایي چې په بندرونو کې د موټرو د بندښت او د معافیت د کمولو په ستونزو کار روان دی او حکومت به ستونزې هوارې کړي. وزارت صنعت و تجارت از 3 ماه به این طرف در صدد اجرای پالیسی ها و اقدامات اساسی را در همکاری و هماهنگی با سکتور خصوصی و سایر نهادهای مربوطه روی دست گرفت. ما 2 مکانیزم اساسی را ایجاد کردیم. یکی مکانیزم برای تجارت و مکانیزم دوم برای صنعت. امروز روز همکاری و همدلی هست. او فقیر بیچاره که شب نان نداره، او وجدانی که میتونه آرام استراحت کنه و داره و از پرخوری شب خوابش نمیبره. من فکر میکنم که امو دیانت شب چی میکنی که امو دینداریش هم در خطر است. د صنعت قانون او کرنې خونو په ګډه سره د بیوزلو سره د مرستې لپاره یو خیریه بنسټ هم پرانیست او اوس مهال به 10,000 کورنیو ته خوراکي توکي ورکوي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم شته خو تر لږ ځنډ وروسته. د عزیزي بانک خبرتیا: مهرباني وکړئ له $2,000 او 80,000 افغانیو لږ پیسو د اخیستلو لپاره څانګو ته مه ورځئ. د هغې پر ځای د عزیزي بانک له خپل کاره صرافي ماشینونو یا ATM څخه کار واخلئ. مهرباني وکړئ د هر ډول غیر مالي بانکي معاملو لپاره له برېښنایي بانکوالي او یا هم د پیرودونکو د خدمتونو د مرکز 1515 شمېرې سره اړیکه ټینګه کړئ. هیله ده له خپل بانکي حساب څخه د پیسو اخیستلو او جمع کولو لپاره د صرافي خپل کاره ماشینونو ATM او د پیسو جمع کوونکو CDM ماشینونو څخه کار واخلئ. مهرباني وکړئ د EasyPay اپلیکیشن په خپلو ګرځندو ټلیفونونو کې ولګوئ یا انسټال کړئ او لکه د برېښنا بل تادیه، ګرځنده ټلیفون ته د پیسو زیاتول، حساب ته د پیسو لیږدولو خدمتونو څخه په خپل کور کې کار واخلئ. مهرباني وکړئ بې له ماسک څخه څانګې ته مه دننه کیږئ.
د پیسو شمیرلو پر مهال خپله ګوته پر خپله ژبه د لمدولو لپاره مه وهئ. د بانکي راکړې ورکړې د ترسره کېدو وروسته ژر تر ژره د بانک له چاپېریاله ووځئ. د عزیزي بانک دننه هیڅ څیز ته لاس مه وروړئ او ښه به وي چې خپل قلم له ځانه سره ولرئ. د مهربانۍ له مخې د خپل کاره صرافي ماشین یا ای ټي ایم د کارولو پر مهال خپل لاسونه په روغتیایي توکو او اوبو ووینځئ. عزیزی بانک د ټولو د اعتماد وړ بانک. ما شکر همه خوب هستیم. شما چی حال دارید؟ اوه فراموش کردم کردت پرتم. حالش چطور کنم؟ بیرون رفتنم به خاطر کرونا خطر داره. نگران نباشید. شما می توانید از خدمات قرض اتصالات استفاده کنید. در هنگام تمام شدن کردیت شما می توانید 10 افغانی، 20 افغانی، 40 افغانی و یا 80 افغانی کردیت قرضه بگیرید. فقط مبلغ مورد نظرتان را با 3000 پیام کنید و کردیت را فوراً بدون هیچ گونه هزینه اضافی به دست بیاورید. کردیت قرضه برای تماس، ارسال پیام و یا فال نمودن بسته ها قابل استفاده می باشد. با اتصالات آینده از شماست. صابون فینا راز موفقیت شما. با فینا زیبایی و شادابی را تجربه کنید. بیا هم ښه راغلاست. د ترکیې له یوه جومات په لنډمهالې توګه د خوراکي توکو د مجاني مغازې په توګه استفاده کیږي. د ترکیې په استانبول ښار کې د کرونا ویروس له امله یو جومات کې خلکو ته د اړتیا وړ خوراکي توکي برابریږي چې د خلکو لخوا یې هم هرکلی شوی دی. دا کار په استانبول کې د دغه جومات د امام عبدالصمد لخوا شوی او موخه یې اړمنو کورنیو ته په وړیا توګه خوراکي توکي رسول یاد کړي دي. عبدالصمد رسنیو ته ویلي چې مرسته ورسره د سوداګرو له لوري کیږي او له چا پیسې نه اخلي. په دغه جومات کې په لیکلې بڼه له اړمنو غوښتل شوي چې د خپلې اړتیا وړ خوراکي توکي له ځان سره یوسي. ترکیه کې تر دې مهاله د کرونا ویروس له امله د مړو شمیر 2259 تنو ته رسېدلی. ډونالډ ټرمپ خپل کوریایي سیال ته د ښې روغتیا هیله څرګنده کړې وروسته له هغې چې د شمالي کوریا د ولسمشر کیم جونګ اون د روغتیا په اړه راپورونه خپاره شول. تازه امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ د هغه د ښې روغتیا هیله څرګنده کړې. ټرمپ ویلي هغه راپورونه چې د کیم جونګ اون د روغتیا په اړه خپاره شوي دي په تړاو معلومات نه لري خو له نوموړي سره یې ښه ملګرتیا درلوده. ټرمپ ویلي هغه څه چې راپورونه وایي د کیم روغتیایي حالت نازک دی. د کیم جونګ اون په اړه دا راپورونه وروسته له هغې خپاره شول چې د اپریل میاشتې په 15مه نیټه د خپل نیکه د کالیزې په منځغونډه کې ګډون نه درلود. راپورونه وایي چې کیم جونګ اون د زړه له ناروغۍ رنځیږي خو کوریا حکومت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروستی خبر دا چې ایران د ځمکې مدار ته یو سټلایټ په بریالۍ توګه توغولی. ایراني رسنیو د سپاه پاسداران له قوله ویلي چې د تیرو څو میاشتو په پرله پسې ناکامو هڅو وروسته بالاخره په دې توانېدلي چې د ځمکې مدار ته نظامي سټلایټ په بریالۍ توګه وتوغوي. سپاه پاسداران ویلي چې یاد سټلایټ د ځمکې له سطحې 425 کیلومتره لوړ مدار ته رسېدلی دی. ایران دا سټلایټ په داسې مهال کې توغوي چې کرونا ویروس سره د سختې مبارزې له امله سختو ستونزو سره مخ دی او ترڅنګ یې امریکا سره هم اړیکې خورا خرابې شوي دي. د ځمکې مدار ته د یاد سټلایټ په توغولو سره باور دا دی چې دغه ټکنالوژي ممکن ایران سره د لویو وچو ویشتونکو بالستیکي توغندیو په جوړولو کې هم مرسته وکړي. له ملتیا مو مننه کوم. د 7 بجو خبري ټولګه مو همدومره وه.